سلامونه ملګرو، دا د افغانستان د بیټینګ حال دی. پرون چې تاسو سره ما کومه ویډیو جوړه کړې وه هغه بالکل په ثبوت سره پته ده چې بالکل د افغانستان میډل اډر بیټینګ چې کوم دی منځ کې مطلب د دریم څلورم پنځم شپږم پورې کوم بیټینګ چې دی د افغانستان ونه چلیږي. نو افغانستان میچ هېڅکله نشي ګټلی. 100 سکور افغانستان ټیم مطلب نشي کولی. رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران که بیټینګ وکړو او سکور یې وکړل، پارټنرشپ یې وکړو، خو خطه ښه مطلب دا چې هغه یې ونه کړل نو بالکل بیا هغې نه وروسته که موږ تاسو وګورو حضرت الله زازی مکمل آؤٹ آف فارم دی. بالکل بال نشي والی، بالکل بال د ځان نه شړلی نشي، بالکل هغه ته د سټاپ چل نه ورځي، هغه ته د سنګل چل نه ورځي. زه نه پوهېږم دا په کومه وجه باندې اخلي، د کوم داسې ریکارډونه پراته دي، کوم داسې کارنامې پرتې دي چې حضرت الله زازی آؤٹ آف فارم دی او دی راځي په سوپر 8 مرحلو کې په دغه غټ غټ ټیمونو سره چې کوم میچونه کېږي په دې کې راځي او دا اخلي. هلکه دې په ځای باندې په افغانستان کې کم ټرین پروت دی، کم بیټسمینان په افغانستان کې پراته دي. راجي کې یو ښه بیټسمین او دلته یې ولګوه د هغې په ځای باندې چې کم از کم یو 15 شل 15 سکور خو وکړي که نه. دا خو هسې آؤٹ آف فارم دی. نجیب الله ځدران هم دغه شان آؤٹ آف فارم دی. ګلبدین نایب صاحب سکور نه کوي، محمد نبي سکور نه کوي. په 10 او په 20 سکور باندې د بیټسمین دې ته سکور نه ویل کېږي. کم از کم چې مطلب رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران ته بیټینګ ونه کړو، په کار ده چې دوه بیټسمینان په دې شپږو بیټسمینانو کې بقایا 15 بیټسمینانو کې دوه بیټسمینان ذمهواري خامخا واخلي، هغې پارټنرشپ هم وکړي او هغې کم از کم 50 پلس سکور یو بیټسمین وکړي چې افغانستان له میچ وګټي. که نن موږ تاسو وګورو، تاسو کوم نن میچ ګټلی د انګلینډ چې کوم میچ وشو او میچ یې وګټو، 100 سکور یې چیس کړل. زما څومره خیال دی که 115 سکور یې چیس کړل. په سټارټ کې انګلینډ ټیم تیزي نه وه کړې، لکه څنګه چې نن رحمان الله ګربز تیزي وکړه، په یو بال یو لاس باندې شاټ وو او هغه کیچ ورکړو. ریکس اورېدل پکار دي. 130 سکور دا نن سبا کم سکور دي، دا بالکل چیس کېږي. 200 210 دا ډېر غټ سکور دی. 130 نن سبا عادي سکور دی. به خامخا کمزوره نه کمزوره ټیم چې هغه هم چیس کولی شي نن سبا. خو که موږ تاسو وګورو چې یاره 130 سکور انګلینډ دومره په ارام سره چیس کړل، په څه وجه باندې چیس کړل؟ انګلینډ ټیم سټارټ کې مطلب سلو بیټینګ وکړو، شپږ اوور سکور پر اور یې واخیستل، بیا اته واخیستل. اخر کې صرف او صرف 2 اوور انګلینډ ټیم راګیر کړل چې په 2 کې انګلینډ ټیم 15 سکور مطلب 2 اوور کې واخیستل، یو اوور کې 10 واخیستل، بلکې 15 تقریبا 30 واخیستل. په 2 اوور کې مکمل میچ ځان ته راواړو. ولې چې هغې سره وکټې وي، سال پکې 9 سکور وکړ په 200 بالونو باندې. نو هسې مطلب مې دا دی چې کله تا سره وکټې وي په لږو بالونو بیا ته ډېر سکور راغلی، خو چې وکټې تا سره نه وي نو بیا دا سکور راول دا ډېر مشکل کار دی. نو افغانستان بیټینګ کې ډېره غټه مسله ده. نن چې 130 سکور 130 سکور انډیا کړی دي په افغانستان په دغه بولینګ باندې، دا نن سبا کېږي دونه سکور. زه ټي20 میچونه دي په دې کې دومره سکور خامخا کېږي. بیا انډیا بیټینګ ډېر مضبوط بیټینګ دی. نو که موږ تاسو وګورو که نه نو قصه ټوله د میډل اډر بیټینګ نه خرابه ده. رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران د دې خوا چې مطلب هغې بیټینګ ونه کړي. ګلبدین صاحب بالکل 50 نه وایي، مطلب 50 پلس سکور نشي کولی. هغه عظمت الله عمرزی 50 پلس سکور نشي کولی، محمد نبي نشي کولی، حضرت الله زازی نشي کولی، نجیب الله ځدران نشي کولی. روان میچ چې کوم دی هغه د استرالیا سره دی، هغې دپاره دعاګانې وکړئ دغه سوپر 8 مرحله انشاءالله افغانستان سیم فاینل ته کوالیفای وکړي. نن میچ افغانستان وبیلو، خو نیکسټ ټایم انشاءالله افغانستان ټیم ته به دعاګانې کوو چې افغانستان میډل اډر کم بیټسمینان دي دوی خواري وکړي او دوی محنت وکړي چې دوی هم کم از کم ځان فارم کې راولي او دغه افغانستان ټیم له دغه میچونه وګټي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د الله په امان.